ګوره دا دین داسې نه دی لکه موږ چې ډوډۍ خورو د ډوډۍ په انتخاب کې چې موږ کله نه کله دغه کېږو یا موږ د لباس په اچولو کې کله نه کله د تذبذب ښکار شو یا د کنفیوژن ښکار شو چې کوم لباس واغوندم یا کوم بوټان واخلم. دا دین داسې شی نه دی. دا د انسانانو لپاره تر ټولو مهم څیز دی. په دې باندې انساني ژوند ولاړ دی. که د عامي دی او که د ملا دی، که هغه ماشوم دی، که هغه ځوان دی، که هغه سپین ږیری دی، که هغه ښځه ده، که هغه سپین سرې ده، د دین موږ دپاره حیاتي حیثیت لري. چې کله هم یو څیز ستا دپاره حیاتي حیثیت لري، په دې کې ته ولې داسې یو ماشومانه سوچ کوې چې په دې کې زه څه شی انتخاب کوم نو لاره ورکه ده؟ آیا ستا مخې ته دین نشته دی؟ ته دا نشي کولی چې مثال خبرې د یو دوه عالمانو مخې ته چې کښېنې د هغوی دلایل وګورې، د عقل نشته دی. یعنې ته نشي کولی چې یو څیز چې انسان د هغې دپاره پیدا شوی دی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صحیح ده؟ نو چې کله هم انسان د عبادت لپاره پیدا شوی دی، د دین باندې د عمل کولو لپاره پیدا شوی دی، او ته به د دین په موضوع کې داسې ښکارېږي د ډاکټر په موضوع کې خو ته کله نه دغه کېږي. ډاکټران په یو ډایټ باندې یو کیټو ډایټ کوه، بل وایي فلانکي ډایټ کوه، د فاسټینګ ډایټ کوه، یو وایي چې دا ډایټ کوه، بل وایي هغه ډایټ کوه. دا اختلافات خو په ټولو طبقو کې شته، په بینکونو کې نشته دی، په منیجمنټ کې نشته دی. نو ته به څه کوې چې ټول ملایان ټول ډاکټران په ځای باندې رد کړي او ته ځکه چې لاره ورکړې ته بیخي ډاکټر ته نه ځې. یا مثال خبرې په ټوله دنیا کې څو اقتصادي نظریات دي، د میلیونونو خلک د دوی کمونیزم او کپیټالیزم د یو د نظریې لپاره وروژل. نو ته به څه کوې؟ ټول اقتصادي نظریات په ټوله دنیا کې رد کړي چې بیخي د صرف اقتصادي ژوند د نظم او نور بیخي د ځنګل قوانین په خپل ژوند کې عملي کوو.